موسمي بدلونونه او د ځمکې د لاندې د اوبو د سطحې ټیټوالی او له هغوی څخه په بې دریغه ډول استفاده هغه څه دي چې په دې وروستیو کې په پکتیکا کې ډیری کاریزونه او د اوبو طبیعي سرچینې وچې کړي دي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په پکتیکا کې د ORD مؤسسې مسؤل وایي دغه ستونزې ته د حل په موخه یې د AHF په مالي ملاتړ په مرکز ښرنه کې د 10 میاشتو په موده کې 24 ژورې څاګانې کیندلې او لاسي بمبې ورباندې نصب کړي دي چې نن ورځ یې کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نوموړې پروژه د پکتیکا ولایت په مرکز ښرنې په مختلفو کلیو کې 24 حلقې څاګان وکیندل شول او بمبې پرې نصب شوې او یو څا ترمیم شو چې ټولې 15 حلقې څاګانې کې د ښرنې په مختلفو کلیو کې وي. په ورته مهال د سیمې اوسیدونکي د اوبو په یادو څاګانو خوښ دي او وایي د مناسب روزګار د نشتون له امله یې نشوای کولی چې ځان ته پاکې اوبه برابرې کړي. دوی وایي نور خیریه بنسټونه دي د لنډمهالو مرستو پر ځای دغه ډول اساسي کارونه ورته وکړي. موږ ته چې دا پروژه راغله او دغه نلکې موږ ته وویله پاکې خواپاکې اوبه موږ ته پیدا شوې، موږ ډېر مننه درته کوو، موږ ډېر دې خوشحاله یو. موږ غواړو له انکشاف دهات یا له مؤسساتو چې تقریبا چې موږ ته یو کار وکړي او مداخله کوم مصرف شي روزانه ورته وځي او هغه موږ د آینده ژوند ضرورتونو باندې رافاسي موږ نو توان نشته. په پکتیکا کې د کلیو پراختیا د ریاست استازي وایي په راتلونکي کې به هغو سیمو ته ځانګړې پاملرنه وکړي چې خلک یې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او ژوند یې له ستونزو ډک دی. ډېرو مؤسساتو سره موږ نور قراردادونه هم کړي دي چې د اوبو د څښلو پروژې، کانالونه او دغسې د کاریز انشاءالله دغه پلانونه لرو چې په آینده کې له کلیو سره خلکو سره کومک وکړو. د ORD مرستندویه مؤسسې مسؤلین هم وایي په پلان کې لري چې په راتلونکي کې د پکتیکا په لرې پرتو سیمو کې له بېوزلو کورنیو سره د پاکو اوبو په چمتو کولو کې مرسته وکړي او دغه ډول نورې پروژې پلې کړي.